نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. او کله چې زما بندگان ستانه زما بارکه تپوسو کی نو زه نږدې یم، زه قبلوم د بلون کې دعا کله چې هغه زمانه غواړي. نو پکار دی چې هغوی زما حکم اومني او په ما ایمان راوړي د پاره د دې چې هدایت بیا مومي. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان قریب مجیب. نو تاسو هغه نه بخنه غواړئ بیا هغه نه توبه وکړئ، بېشکه زما رب نږدې دی، قبلونکی دی. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه. اے الله، اے د اسمانونو او د ځمکې پیدا کولو والا، اے د پټ او د ښکارا خبر ساتلو والا، ستانه سوا څوک معبود نشتا، ته د هر شي رب وي او د هر شي مالک. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن بمونگا د قریب مجیب سلسله کې کمی دعاګانې وایو، هغه په معاملاتو کې د اسانۍ دعاګانې دي. اسانی ملاوېدل او مشکل لري کېدل دا د الله نعمتونو کې دي، او د الله نعمتونه په خپل بندیانو باندې بشمیره دي چې کوم مونږه اډو چرې شمارلی نشو. مثلا د یو ښه کار توفیق ملاوېدل، د هغې کار اسانېدل، څه کار چې تاسو کوئ هغې کې مشکل نه راتلل او د هغې اسانېدل، دا ټولو نه غټ نعمت دی د الله سبحانه وتعالی. اسې خو هر یو نعمت لوی دی، خو دا ټولو کې غټ نعمت دی. مثلا تاسو اراده وکړه چې تاسو د قرآن په مجلس کې حاضر شئ، دوره قرآن وکړئ، یا د قرآن څه داسې مجلس چې کوم کې د الله ذکر کیږي او الله تاسو له ټول وسایل درکړي، تلو لپاره سورلی درکړي، صحت درکړي، یا مثلا تاسو سره ښه فون وي، په هغې کې تاسو سره زوم وي، هغې کې تاسو سره داسې اپس وي چې تاسو هغه لیکچرې ډېر په سکون په خپل کور کې اورېدی شئ، پوهېدل یې درته اسان کی، نو او صحت درکړي، نو دا ټول د الله توفیق دی. څومره خلک دي دې وخت کې چې هغوی په روژو کې داسې نیکي کول غواړي، داسې مجلسونو ته تلل غواړي، ځکه چې په فون اورېدل یو خبره ده، خو تلل د هغې نه زیات اهمیت لري، زیات فایده لري. نو ډیر شي خلک داسې نیکي کول غواړي خو یا ناجوړه دي، هسپتالونو کې دي، یا داسې څه مشکل کې دي چې کولی نشي، یا د هغې په زړه کې اډو خواهش نشته. نو دا هم یاد ساتئ چې د نیکۍ په کار کې د شرکت خواهش چې دی که نه، دا هم یو نعمت دی. دا نعمت هم الله تاسو له درکړی، دا خواهش الله ستاسو زړه کې پیدا کړ، ځکه چې زړونه د الله په لاس کې دي. الله تعالی د خپل بنده شعیب علیه السلام په باره کې ویلیو چې هغه ووی وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، چې زما توفیق خو د الله د مدد سره دی، په هغه ما توکل وکړو او هغه طرف ته زه رجوع کوم. نو که د دین معاملات وي که د دنیا، هر قسمه معاملات کول او هغه اسانول زمونږ د وس کار نه دی، دا صرف د الله کار دی چې کوم یوازې دی، وحده لا شریک له دی، دا هغه شریک نشته. او دا ژوند چونکې امتحان دی، نو ځکه دلته اسانیانې خو به وي، خو ورسره به تنګي هم وي، او یاد ساتئ چې تنګي سره به الله اساني ضرور درکوي انشاءالله.
ځکه چې الله په قرآن کې په خپله ویلي دي فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بشکه سختۍ سره اسانی ده، بشکه سختۍ سره اسانی ده. عموما خلک دا غني چې لکه ژوند بس صرف مشکل دی او د مشکلاتو نوم دی، خو داسې نه ده. مشکل سره اسانی مله یې خدا خو مونږ ته نخکاری. الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر على رزقه فلن ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. پکار دی چې فراغه والا د خپل وس مطابق خرچ کی او پچا باندې چې داغه روزي یعنی آمدنی تنگ کړي شوی وی نو الله چې ورته سور کړي دي هغه نه ورته خرچ کول پکار دي. الله څوک نه مجبوري، لیکن دومره چې څومره ورله ورکړي وي ضرب وګرځي الله د تنگسیا نه پس آسانتیا. نو دا د سوره طلاق باره کې دا سوره طلاق نه دا آیت مونږه غسته دی، آیت نمبر 7 او دا د طلاق معاملات په باره کې دی. عام طور باندې چې کله یو کور مات شي کنه نو ډیر مشکل وي، خلکو باندې دنیا تیار شي او ورته ښکاري چې ورته هیڅ لار نه ښکاري، خو الله وعده کړی دا سيجعل الله بعد عسر يسرا، چې تنګي خدا مشکل خودي دی وخت کې خودي خو دینه پس په الله ثاني راولي. دکه سه په پیغمبرانو باندې مشکل حالات راغلیو خو پر سره به اسانی راتلا. الله تعالی فرمایلی دی چې حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تر دې چې کله د ظاهري اسبابونه رسولان نا امید شو او ګمان وکړو چې دوی دروغجن وګڼل شو، دوی ته زموږ مدد راغی، پس چاله چې مونږ غوښتل هغوی بچ کړي شو او زموږ عذاب د مجرم قوم نه نشي واپس کولی. نو رسولانو باندې دومره مشکلات رالل چې اغیم دا وګڼل چې شاید اوس په اساني نه راځي. دکه سي چې کله قحط سالی وي، خشک سالی وي، بارانونه بند شي نو خلک نا امید شي، بیا یکدم الله هواګانې رولیږي، بیا یکدم باران شروع شي او د تنګ نه پسته اساني راشي. نو کله تنګي کله اساني، کله شپه کله ورځ. نو څوک چې په دې باندې پوه شي نو هغه بیا دا تیار شپه په اسانه باندې تیر کی، لکه چې هغه ته پته چې د دې تیارې شپې به سحر هم وي، د مشکل نه پسته به سحر هم راځي. نو دې سلسله کې موږ چې کوم خاص د قرآنی دعا انتخاب کړل دي هغه د سوره الکهف آیت نمبر 10 ده. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. الله تعالی وی چې ای زمونږه د دې تاسو مخ کې ویم چې یو څو ځوانانو هغه په غار کې پناه واغسته، نو هغه دا دعا وکړه. څه دعا وکړه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمه، ای زمونږه رب مونږ ته خپل طرف نه رحمت راکې، وهيئ لنا من امرنا رشدا، او زمونږ په کار کې درستی پیدا کې. نو دې آیات کې الله تعالی د اصحاب کهف کیسه بیان کړې ده. یو څو مسلمان ځوانانو او غي سره یو سپیمو او د اغي ملک باچا بوتانو عبادت کولو والو او هغه به خلک مجبورول چې ای ټول د تشت بوتانو عبادت کوي او چې کوم به د کوم خلکو چې بداغه خبره نه منله هغه د پاره به دا جون ګران کو او سخت نه سخت سزا به ول ورکوله. نو دې ځوانانو خپل دین او د ایمان حفاظت ته خاطر هجرت وکړو، خپل خار پرې خود او په یو غار کې پناه واغسته او الله نه دعا وکړه چې الله مونږ له تا سره چې فضل دی هغه را لراکا، خپل فضل نه چې سم رحمت وي نو هغه مونږ لراکا. څنګه چې موسی علیه السلام دعا نه وکړي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چې الله ته کوم خیر ما طرف ته نازله زه د هغې فقیر یم، دای محتاج یم. نو څنګه چې د موسی علیه السلام دعا قبول شوې وه د دې قبول شوه او د دې په غوږونو باندې پرده واچولې شوه، دې ته به د بهر نه اواز نه راته، سکون یې ولا عطا کو او اوږد خوب باندې ویده کړل
او دا دې طریقې سره د دشمنانو د یری او د غي د پریشانې نه ولا خلاصي ورکو اطمینان ولا ورکو. نو دی واقعي کې مونږ لږ ډیر غټ سبق دی چې کله انسان په مشکل وخت کې د الله سبحانه و تعالی طرف ته رجوع کوي نو الله تعالی غلا اسانی پیدا کوي. خو مشکل څه ده چې کله مونږ ته څه تکلیف وي مونږ زر انسانانو ته قتل شروع کو چې کېدې شي دې زموږ مسله حل کی، حالانکه انسان خو په خپل محتاج دی. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله غنی حمید. ټول وسایل خو الله سره دي او قابل تعریف خو هغه دي او مسائل خو هغه حل کولی شي. نو اصحاب کهف څوکړه هغه مشکلاتونه وتو د پاره ټولو کې غټ سبق او ټولو کې اهم وسیله ونیسله او د الله نه خټه دعا وکړه ډېر عاجزه سره، ربنا آتنا من لدنک رحمه. او چې کله انسان صرف د الله نه د رحمت امید ولګي کنه الله بیا ضرور دا مدد کوي. اصل کې خبره دا ده چې کوم مشکل زمون په ژوند کې راځي هغه مونږ ته سنه سخی. انسان د هر مشکل نه څه زده کوي او چې کله هغه په مشکلات صبر وکي کنه نو هغه نه بیا د انسان دنه چې کوم حکمت وي او دا هغه دنه چې کوم پټ مرغلری وي هغه بیا بهر راوځي. نو چې څوک الله طرف ته رجوع کوي الله غي تلارو خي. اوس دې ځوانانو ته وګوره دي د اغه د الیټ کورونو بچیو اوچت خاندانونو ډیر باثر خاندانونو خو دې دنیاوي وسایل اختیار نکړو. دا نه چې فلاني منسٹر ته وې مفلانی دا بو کوم څنګه چنن سبا خلک سچلو کی نو بیا ځان له ویزو کی او بهر ملک تلاړ شي غزینه بچی چې دلته یاره دا اس داسې کارونه کو بلکې ځان بچکول ولید الله نه رجوع کړه او څومره خسته دعا چې کله رحمت راشي د الله نو بیا هر څه پکې راشي. نو هغه ته هر څه ملو شو حالان کې هغه په غار کې نه رڼا وا نه پکې د چنجو نه د مارانو لړمانانو نه د بچ کېدو بندوبستو. غار کې خو هیڅ نه د خوراک سکاک نه د هیڅ بندوبست نه وي. خو الله ولا پناه ورکړه او رشد څه مطلب دی؟ نیغه لارې طرف ته رهنمایي حاصلول، پای قائم اوسېدل، په نیغه لارې ثابت قدمي ملاوېدل. دا رشد چې دی کنه دا د الغی الټ دی، الغی گمراهی ته وي. نو رشد کې درې شیزونه ښکاری مونږ ته، یو کوشش دیو کو غار ته لاړل، یو توکل اعتماد په الله اعتماد وکړو او دعا یو کړه الله ته چې الله مونږ ته راکا رحمت راکا خپل طرف نه. نو دا جون چې دی کنه دا په ذات خود یو آزمایش دی. الله تعالی فرمایلی دی په قران کې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا تاسو دا غنی چې تاسو به جنت ته داخل شئ او تر اوسه الله پاک معلوم کړی نه دی؟ دا مطلب نه دی چې الله ته پته نه ده، مطلب امتحان نه دی غست تاسو کوم چې تاسو کې جهاد کوونکي دي او کوم چې صبر کوونکي دي. نو مشکل د انسان رښتیا والی ټیسټ کولو د پاره وي چې څوک د مشکل راتلو باندې صبر کوي او د مشکل باوجود د الله کار جاری لري. هغه نه پس الله غو مشکل آسان کی او اسم ازمایش خو ضروری دی، لازم دی په دې ژوند کې. الله خو مونږ ته اوله نه ویلي دي، سوره البقره کې الله تعالی دا ویلي دي ولنبلونکم او مونږ به خامخا تاسو امتحان اخلو. لنبلونکم چې خامخا بکیږي، دا نه چې د چا بکیږي د چا باندې کیږي، وی مونږ به خامخا تاسو امتحان اخلو. د سشي باندې بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. نو مونږ به تاسو ازمایش څنګه کوو، امتحان به څنګه اخلو؟ په سیارې سره او سلوګي سره او د مالونو او د ځانونو او د میوو په نقصان سره او بیا او ته زیری ورکا چاته؟ صبر کوونکو ته. صبر کوونکو څوک دي؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هغه خلک چې کله ورته مصیبت ورسي نو وای چې مونږ د الله د پاره یو او مونږ هغه طرف ته واپس کیدونکي یو. اولئک عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. نو دا هغه خلک دي چې په دوی د رب طرفنا
عنایتونه او رحمت دی او همدغه خلک هدایت موندونکي دي. یعنی دې دنیا کې راتلو والا په هر انسان با آزمائش ضرور راځي، چاہے یو ځل راشي چاہے ډیر ځله راشي، خو راځي با. انسان ته چې کله مصیبت راشي، پاغه چې کله سم مصیبت راشي، سخت وخت راشي، د انسان دوه رویې وي، یا خو هغه الله نه لری شي، الله نه خپه شي، ګیلې ته کوي، او یا بیا الله ناراضه شي او الله ته نور نږدې شي. نو چې کم انسان چې الله ته نږدې شي او الله سبحانه وتعالى نه مدد غواړي، نو هغه لپاره مهربانيانه او رحمتونه نازل شي. اوس روزه کې تاسو ته ګورئ کنه، یو طرف ته مشکلات دي، دا سه وخت کې درته خوراک کول دي چې ظلم نه کیږي. اوس پښمنی کې اکثر شروع کې هو بالکل ظلم نه کیږي، یا لګروس کې تاسو ته لګتنم تیرولي، خو اسانیانه څومره ډیری دي، څومره وخت بچي. ټول رس کچن صفای پښمنی کې مکارو کو کچن بند شو، بس اوس سحر نه ناشته ده نه ډوډۍ ده، بس مازیګر ما خام بیا لاړ شي کچن ته. صحت سونه خوي چې بنده لخوري، د نیکه څومره ټایم څومره مواقع ملو شي، د عبادت څونه مواقع ملو شي. عام جون کې تاسو دونه عبادت کولی شي، دونه په سکون او دونه په دغه باندې تاسو کې ناشته شي، خامخا بس کار ویو پاسه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دے ان هذا الدین یسر، بشک دا دین آسان دے. مونږ خیال دی لکه چې دین ډیر ګران دی، خو مونږ ته چې چرته مشکل راځي په دې دین باندې عمل کولو کې، الته آسانیم وي. او که انسان په دې حکم عمل او فقه کې یو اصول دی چې المشقه تجلب التيسير، تجلب التسير، چې مشقت چې دا اسانی وروړي. نو که انسان په دې حکم عمل نه کوي کنه، نو بیا بشمار مشکلات دغه په ژوند کې پیدا شي. چې کوم الله وی چې صبر وکې، دین آسان دی، عمل په وکې، ٹھیک شو کنه. نو دین اسانه دو مطلب دا نه دی چې دین د اسانیانو مجموعه ده، بلکې مطلب دا دی چې په دین احکامات باندې تاسو عمل وکې، نو بیا اسانی ملاويږي. ٹھیک شو. مثلا استاسو ناجوړه یې په مشکل کې پریوته، چاردام نشه کوله، نو ناشته تیمم کو، اسانی را لکنه، مشکل او ور سره اسانی رااله، تاسو درې دې نشه په ناشته باندې منځو کې کار نشه کوله، خیر دې سمله آرام وکې، دا تاسو الله تعالی د آرام وخت ورک. خلکو به اساس تاسو ته پوښتنه کوه چې ناجوړه شو، خلک ته پوښتنه لرالل، اوس خلکو سره ملاقات کیږي، بل خوند راغی، نو یو بیماری سره سونه اسانه دي کنه. نو الله تعالی وعده ده، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نو چې چا ورک او تقوا اختیار کړه او د خیر هر خبري تصدیق وکړو، نو هغه ته مونږه او خیر هر خبره رښتیا وګڼله، هغه له مونږه د آسان لارې سہولت ورکو، هغه له آسانه پیدا کو. او د دې برعکس چې چا بخل کو، چې سی ورکول هغه ودرول، واما من بخل واستغنى، چې څه ورکول، چاہے مالو، چاہے مشوره و، چاہے مددو، هغه ورکول بند کړو، واستغنى بے پروا پاتې شو، صرف خپل فکر کولو، د نورې نه کولو، نو هغه ته بس کومونګه فسنيسره للعسرى، د سخت لارې سہولت په ول ورکو، یعنی سخت لار به وتا آسان کو، یعنی دنیا به ول مشکل کو. ٹھیک شو. نو دا دواړه اسانی او مشکل، دا مشکل دین او دنیا دواړو د پاره وي. دا چې کوم الله تعالی وی چې موږ ورته سخت لار ورکو یا به آسان لار ورکو، دا د دین او دنیا دواړو لوي. قبر کې تنګي، حشر پر ورځ تنګي، یا د آخرت ورځ اساني. نو کولو کار بیا څه دی؟ انسان ته پکار دی چې د انسان په مقابله کې هغه ورکولو والا شي، او د الله په مقابله کې یریدو والا جوړ شي، یعنی چې الله نه یره کوي او د حق په مقابله کې اعتراف کوي چې دا حق دی، دا شی اسانیانه وروړي.
مونږ وایو کنه چې اوس اساني څنګه راشي، دا شی اساني نه کوي. او تنګي پیدا کولو والا کارونه سدي انسان په مقابله کې ادرول والا، یعنی چې کله انسان له سور کولو وخی دی ودرې نه ور کوي. او د الله په مقابله کې سرکشي او بے پرواهي کولو والا، یعنی چرته چې الله د پاره پاسېدل دي، کار کول دي، خبره منل دي، نو دی خبره منلو له انکار وکي یا بے پروا شي نه کوي او د حق مقابله کې څه کوي؟ انکار کوي. نو داسې کس بیا الله سبحانه وتعالی پتنګیا کې مبتلا کی. انسان ازمایش الله په خیر او په شر دوانو سره کوي. قرآن کې ویلي شوی دی کل نفس ذائقة الموت، چې هر جاندار، هر ساتلو والا به د مرګ مزه سکی. ٹھیک شو؟ او بیا الله تعالی ور سره دام وی چې زه مونږ تاسو په ښه او په بد دوانو قسمه حالات کې ازمایش کوو او بل اخر به تاسو زموږ طرف ته راسئ. دنه څه پته لګي چې دنیا کې دوه قسمه حالات پر راځي. نو چې څوک پتنګ او په تکلیف کې یقین اختیار کی، په الله یقین لري، الله به ضرور هغه تکلیف غنه لري کی او الله به له درجه موچتی کی او د مشکلات نه امرو باسي او ورسره سو کی گناهونو نه پاک کی. ولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی الله چې چا سره د خیر اراده وکي هغه په مصیبت کې مبتلا کی. سوچو کې څومره خسته حدیث دی او مونږ سوایو چې چاته څه مشکل راشي، څه حالات پر راشي، نو مونږ ورته سوایو ضرور به د څه ګناه کړي، هغه تم وایو شابه څه خو به دې کړي کنه یاد کوس. حالان کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله ول خیر کول غواړي. نو که سو آزمایش راشي نو دا سوچ کوي چې الله ما ځان د پاره خالص کړي او الله ما د جنت قابل جوړي. ولی چې غیر مهذب خلق با جنت ته نزي، هغه خلق با نزي چې کوم نه با الله تعالی خپوي. نو چې کله څه تکلیف راشي نو تاسو ځان سره او خان دې زړه او سوچو کې چې دا د الله مینه ده، ځکه چې دا د الله د بنده سره د مینې نه خدا. نو تاسو ځان سره سوچ کوي خاله ستا مینه ده بس په راضی يم رضیت بالله رب. ٹھیک شو؟ حضرت انس وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو زیات ثواب غټ ازمایش سره وی او چې کله الله چا قوم سره مینه کوي نو هغه په ازمایش کې واچي او چې څوک رضا شي هغه د پاره د الله رضا ده او چې څوک ناراض شي هغه د پاره د الله ناراض خفقان مقدر شي. انبیا کرام چې وو کنه هغه د الله نه هغه خلکو الله ته د ټولو خلکو نه زیات دي د الله ډیر خو ځکه چې ایبه د الله د خاطره د الله د دین د خاطره مشکلات سره مخامخ کېدل او هر قسمه مشکلات په پیراتل، جانی، مالی، د اولاد طرف نه، د خپل قوم طرف نه. خو دا تکلیفونه به د الله د خفقان د وجه نه وو، دا به د هغې درجاتو چتولو. نو تمام انبیا د اذیت نه او د تکلیف نه تیر شوي دي ټول. د نوح علیه السلام مثال ستاسو مخکې دی. 950 کاله قوم ته تبلیغ وکړو خو قوم یې ونه منل، دته به بد رد ویل، دی به وویسته، په ده به ظلم وکړو، بېهوشه به یې هر قسمه اذیت یې وله ورکړه. د زوی طرف نه ازمایش چې هغه منله نه، د ښځې طرف نه ازمایش، نو وایه چې د کور نه ازمایش او د بهر نه ازمایش. مونږ خلک خو چې د یو طرف نه ازمایش راشي نو بیا د ټینګي نه یو او هغه ته دواړو طرف نه ازمایش شو. بیا موسی علیه السلام دا ازمایش ته فرعون طرف نو، د موسی علیه السلام نه په خطا کې قتل وشو، بیا خپل ملک پرې خو د هجرت او څومره ډیر مشکلات یې وکتل. یعقوب علیه السلام ازمایش د داغه د خوږ زوی د یوسف علیه السلام طرف نه راغی او یوسف علیه السلام خپل ژوند وګوره یو نه سو ازمایشونه پیراله، اخر جیل ته مو رسیده او هغه ټول شیزونه چې کوم نه انسان بچ کېدل غواړي په هغه رالل. بے گناہ په الزام ولګید، بے گناہ جیل ته لاړ، سس پیرانل. او ایوب علیه السلام ازمایش وکړه، نه داغه نه جوړتیا څومره سخت نه جوړتیا چې ټول خلکو پرې خو. لوط علیه السلام ازمایش ته وګوره چې کوم قوم ته لېږلی و او هغې قوم طرف نه په ازمایش راغی او ښځه ورسره نه وه، هغه هم د قوم سره یې مرسته کوله. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مشکل ترین ورځې طایف والا ورځ چې په دې دونه کاڼي ویشتل چې د پیزار د وینو نه ډک شو او کسوري سو تبلیغ کو ځان له سن وختل د الله د دین کار کو
جنگ احد والا ورځ، جنگ حنین والا ورځ، جنگ خندق والا ورځ، جنگونه ټول ګرانو، آسان خو یو نو. ټول اولاد د په ژوند کې د مخامخ وفات شو سوای د بیبي فاطمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مشکلات د وړوکوالي نو چې پیدا شو نو د پلار شکل پورې نو کتلې او څومره وړوکی و چې مور یې ملاړه او کم تر سره چې د ډیره مینا کوله چې کم بد سره ډیره مرسته کوله هغه ایمان رونړ دی به څومره خپه شوی کنه چې دا تر چې کم دومره خوږ دی چې چا زما دونه مدد کړی دی او دی ایمان نه وروړي لکه ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ازواج مشکلات رالل. حضرت عائشہ رضی الله عنها باندې چې الزام ولګید ایس په بیسا نو هغه صبر وکړو، هغه یوازې ونه مور پلار مرسته کوله او نه د خاوند طرف نه تسلی و، هغه وسونه صبر کړی او بیا الله په اسانی کړه وਹੀ ادا سے راکوز کړه چې کوم قیامت پوری به ویل کیږي دا سه وਹੀ په نازل کړه. نو هغه ازمایش خو لاړو او چې کوم نعمت ملو شو هغه تر قیامت وی. دکه سه په تیر امتونو ډیر شي ازمایشونه راغلیو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم السراء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. ویستاسو څه ګمان دی چې تاسو به جنت ته لاړ شئ، جنت ته به داخل شئ، حالانکه پتا سو لا د تیرو خلکو په شان ته چې کم تاسو ناول تیر شیو دای په شان ته حالاتونه دی راغلي. تکلیف سخته کې اغي اجړه کېدل حتی کې رسول او چې کوم هغه سره ایمان وروړي اغي وي چې د الله مدد په کله راځي، د الله مدد په کله راځي. نو خبردار اوسه بشک د الله مدد ډیر نږدې ده. ٹھیک شو کنه؟ نو دین ثابتېږي چې مشکل ازمایش راتلل سپه خبره نه ده او د نبیانو د ژوند کې مشکلات راتلو نه مونږ ته څه سبق ملاويږي چې ټولو کې اول تاسو مشکل اسانول وبس کوي، خپل مشکل خپل ګرانواله با سبل داسې کس سره موازنه کوي چې چا مشکل تاسو نه ماټوي، بیا به تاسو خپل مشکل آسان ښکاری چې موږ باندې هدي په شان تکلیف وډراغلی نه دي. چې کله څه تکلیف راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیفونه یاد کې بیا به در خپل مشکل چره مشکل نه ښکاری او د الله وعده ده کنه واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. نو دویم کار بس کوي ایمان او عمل صالح بکوي، اولنې بس کوي موازنه بکوي خپل چابل چا حالات سره کوم چې تاسو نه زیات په سخته کې دي. دویم ایمان او عمل صالح. ابن القیم وی چې الله سبحانه وتعالى قدرت ساتون کې خلق قدرت ساتون کو کې ټولو کې غټ قدرت ساتلو والا دی او د هغه سعادت صرف د هغه په اطاعت سره حاصلېږي. یعنی که څوک غواړي چې د هغه مشکلات لري شي نو هغه د الله اطاعت وکړي. ٹھیک شو؟ نو دریم کار څه شو؟ د الله خبره منل. ازمایش وخت کې بعض وخت ایمان تم خطر شي، بعض داسې ازمایش راځي چې انسان ایمان هغه دین ته داسې خطر راشي چې دین کې ډیر شاته لاړ شي، د دین روح دی وزي. نو په داسې حالات کې سکول پکار دي، دعا کول پکار دي چې الله په داسې مشکل کې مې و نه چې زه په دین کې کمزور شم، چې دین را نه پاتې شي. ځکه چې بعض اوقات مونږ دومره پریشان شو چې دعا کولم را نه ایر شي. ځکه خو الله تعالی قرآن کې فرمایلی دي چې والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چې تکلیف وخت کې به یو بلتا د حق او د صبر تلقین کوي، ولې چې تکلیف وخت کې حق او د صبر ضرورت وي. نو چې څوک پریشان وي هغه به یوازې نه پرېږدي او هغه ته به یاداشت کوي چې دا صورت وایا، هغه نه ایر شي په تکلیف کې. داسې ازمایش کې به خلک بیا یو بل سره مرسته کوي، هغه ته به صورت خایې، دعا به خایې، دا دعا وکړه هغه دعا وکړه، هغه ته ورځي خو آی وخت کې ته وار پار خطا شي. ابن القیم وی چې
د الله هغه احکامات چې کوم په خپل بندیانو هغه واجب کړی دي او هغه شرعي احکامات چې کوم هغه اغي د پاره په شرع کې لازم کړی دي هغه د سترګو یخواله دي د زړونو لذت دي او هغه د روح نعمتونه دي او دغه خوشاله دي او امغه سره د روح سعادت دي چې انسان دې سره د روح سعادت ته چې انسان د تکلیف وخت کې او زیات نه زیات د الله عبادت طرف ته متوجه شي. نو تکلیف وخت کې څه شي سکول دي الله عبادت او بل سکول دي تقوا صرف د الله نه یریدل. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا او څوک چې الله نه ویریږي نو هغه به دلا د کار کې اسانیو کی. د دې څه مطلب دی چې عموما پریشانی اولاد یا خاوند یا خزه یا د نږدې خلکو ناراضي نو ټولو کې اول پزړه کې شکوه راشي ګیله راشي چې الله اله په ما دې راوسته دا مصیبت په بل چانه. حالانکه تقوا وی چې فورن بتا سوای چې الحمدلله چې الله تعالی د دې قابل وګڼلم. نو تقوا زکه ضروری ده الله نه یره زکه ضروری ده چې تقوا راشي کنه نو تاسو به د الله پر رضا کې رضا شي او ټول خیالات چې کوم شیطانی دي منفي خیالات دي هغه به اوسنده او الله ته رجوع کې. نو چې کله انسانانو سره زموږ معاملې وی کنه نو په موږ باندې غوسه غالب راشي منفي جذبات راشي تقوا نه ای راشي او آی وخت کې بعض وخت موږ په بدل غستو کې ظلم وکړو. هغه خلک وی کنه وی غیر راته یو وکړه ما وته لس ورولې او موږ خیال دی چې دا موږ وګټلو په یو مقابله کې چې تاسو لس وروي تاسو وبېلله ولی چې تاسو ظلم وکړو بدل خو یو بدل کی یو کنه یو کس پړکو باسي بل به ډزو کی نو د دې کې څه چلو شو د کې تاسو ظالمان شوي او ظلم د قیامت پرز تیر ظلم کول والا به قیامت پرز په تیرو کی وي. بیا دا جبه نه ده دې سره عزت ته او دې سره ذلت ته دا جبه انسان د عزت په مقام ورسي او دا جبه انسان ذلیل او خوار کی او د جبه غلط استعمال سره رشتہ او تعلق خراب شي او چې کوم مونږ په یوځای شو او کار کوو کنه فائدہ کی هغه نقصان شي. وړي شانتي جګړې وي او غینه خبره طلاق ته ورسي خاص کر घरेलू معاملات کې بزما تاسو نه خاص درخواست وی چې خاوند غوسه کی وی کنه آی وخت کې خاموش شي یا دی اخوا دی خوشي چې شیطان کم اور بل کړي دی کنه چې اول خواغه یخشي په کلاره باندې خبره کی دی شي ضروری ده چې یو کس غوسه کې دی امه کې وخت کې به دا خبره کیږي بل وخت کې دی وکي. نو تقوا ډیر ضروری دی د ټول حالاتو کې د غلط رد عمل نه بچ کېدل ځکه چې صرف د الله تقوا دا چې هغه انسان ودرول شي دا جبه ودري دا کارونه ودري دا لاس ودري چې تاسو وسوم وي او طاقت وي او چانه پلق وستې شي څوک به مدري صرف د الله یاره بل کوم نشي ودرولې ټیک شو کنه. نو بیا د الله فرمان دی چې ومن يتق الله يجعل له مخرجا او څوک چې الله نه ویریږي نو هغه به ورله د خلاصې لار او باسي. نو الله نه چې څوک یریږي هغه سره به بیا سکیږي ته څنګه نه وستو لار به ورته الله خو او دا هم تقوا سره کیږي. ربی بن خیثم ویلی دی چې هر هغه کار نه د وستو لار د چې کوم په خلکو تنگ شي یعنی د هر بند غلې نه با لارا بند کوسې نه با لارا ملو شي درته پس په تقوا. بل خبره چې موږ د کوم کول دي په الله توکل په مشکل حالات کې به صرف په الله توکل کوي ولې چې الله فرمایلی دي ومن يتوکل علی الله فهو حسبه او څوک چې په الله باندې توکل کوي نو هغه ورله کافی دی. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا بشک الله خپل کار پوره کوونکی دی بشک الله هر خبره د پاره یو اندازه مقرر کړی ده. د دې څه مطلب شو چې د مصیبت نه د وته یو وخت مقرر دی. الله تر باندې توکل مطلب دا دی چې تاسو په صبر سره د وخت انتظار وکړئ. ابن رجب وایي چې مصیبت سره راحت هم ده او تنګي سره آسانی ده. دا د باریک رازونو کې یو راز دی چې کله مصیبت ډیر غټ او ډیر سخت شي نو بنده د مخلوق طرف ته مایل کېدو نه مایوس شي بنديانو نه مایوس شي او دا غزل الله وحده طرف ته متوجه شي او عمده
الله باندې د باور اصل حقیقت ته او دا د هغه ټول شیزونو نه غټ شی دی چې کوم حاجات نه مطلوب دي ځکه چې کوم کس په الله توکل کوي الله هغه د پاره کافی شي. یعنی اول په بندیانو باندې ډیر بندا غوري کنه چې دی بر لکار کوي فلانه به مدد کوي خو اخر کې ټول نه مایوس شي او د الله نه توکل کوي الله نه امید لګي او الله موږ نه څه غواړي دغه خو غواړي چې موږ داغه بنديان شو باغه باور وکړو هغه طرف ته رجوع کو او هغه د پاره خالص شو خپل دعا کې نور زیات اخلاص پیدا کو نو الله د مشکل نه بیا سوق وباسي کم چې الله بارکه خو ګمان لري په الله توکل کوي هغه الله مشکل نه روباسي. هغه رسور کې چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پریشان شو چې دشمن په سر رسید او دې سره هیڅ د بچ کېدو ذریعہ نه و نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه تسوي د سوره توبه دا آیت وته وي لا تحزن ان الله معنا غم مکوا الله مونږ سره دی هغه ته الله نه ښکارېده خو خبرو چې الله ما سره دی ټیک شو کنه او چې څنګه دا وي نو څه چلو شو فانزل الله سکینه علیه وایده بجنود لم تروها الله پاغه خپل سکینت نازل ک او په داسې لشکرونو سره مدد وکړي چې کم تا نه قتل نو د الله په توکل باندې داسې سره ملو شو چې الله داسې مدد کوي چې کم اډو د چا په سوچ او په وهم ګمان کې نه نو بیا مشکل حالات کې خپل حاجات چرتک دي صرف د الله مخ کې ٹھیک تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چاته انتهایی شدید حاجت پریوزی او هغه حاجت هغه خلکو مخ کې پیش کړه خلکو ته روان دي نو دا حاجت په نلری کیږي او چې چا هغه الله ته روان دي نو الله به ان قریب هغه بے پروا کی یا خو بزر مرګ راشي ګوره مرګ چې راشي هر څه خلاص شي کنه او یا به ډیر زر غنی شي یعنی هغه مشکل په آسان شي نو بیا یقین به پس ساته چې مشکل به ضرور لری کیږي ان شاء الله الله سره به خوشګمانه یې اخباره کې به ښه ګمان ساته چې دا به ان شاء الله لری کیږي ولې چې دا د الله وعده ده چې د تنګ نه پستوه اساني وي او د فقر نه پستوه الله ضرور مالداري عطا کوي بیا دا یقینم ساتل چې د هر سخت نه پسته دو اسانیانی دي ولې چې آیت سوی فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا یقینا مشکل سره سخته سره اسانی ده او بشکه امغه مشکل سره یو بل اسانی ده نو مشکل په منځ کې دی او یو طرف ته مسانی بل طرف ته مسانی نو یو نه اسانه زیاتی دي مشکل یو دی اسانه زیاتی دي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلیو چې مدد صبر سره دی او کوشادګي یعنی وسط تنګه سره دی سخته سره دی بشکه هر مشکل سره اسانی ده او بشکه امغه مشکل سره یو بل اسانیم ده ابن مسعود ویلی دی چې که مشکل په یو سوړه وردن نشي کنه نو پای سوړه کم اسانی راځي هغه هم هغه سوړه کی ور سره وردن نشي نو پتنګه کې سکول پکار دي سو پورې چې تاسو مسله نه حل کیږي زیات نه زیات الله سره رجوع کول دي الله ذکر کول دي او نور ته یا الله ته الزام مور کوي ځان ملامت کې چې زما په عبادت کې بس کمی وي زما صد کوتاهي غلطي به چې الله رضا نه دي یا زما دعاګانو کې بس کمی وي زما دعاګانې کمزوري دي نو انسان ته پکار دي چې خپل غلطي ولټي خو په الله نه امید کیږي ابن رجب وایي چې کله په مؤمن باندې مشکلات لري کېدو کې نا وخت شي او هغه ډېرې دعاګانې او غواړي او عاجزي وکي او مایوس شي او د دعا قبولیت او اثر ښکاری نه نو بیا د خپل ذات طرف ته متوجه شي او بیا د خپل ځان ملامت کی او خپل نفس ته دی وی چې اے نفس دا مصیبت امستاوه جن راغله ده کستا د نس خیر وی نو ستا دعا به قبول شوه وي نو الله ته په نیک اعمال کې ټولو کې زیات محبوب سدي چې انسان خپل نفس ملامت کی او دا وی چې زه غلطم دا د الله ټولو کې زیات خوخه ده ولی چې دا هم په قران کې دی کنه دا چا ویلیو حضرت یونس علیہ السلام لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین اے الله ستاسو نه سوا هیڅ څوک معبود نشته ته پاکه بشک زد ظالمانو نوم زد خطا کارو نوم نو
او یو بل ځای کې هم دی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین چې الهی ستانه سوا څوک معبود نشته ته پاک او بشک ز په ظالمانو کې شوم. د آدم علی السلام دعا څنګه قبول شوه و؟ هغه دعا کړې وکنه قال ربنا ظلمنا انفسنا. هغه دوانو ویل ای زمونږ رب مونږه په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی و ان لم تغفر لنا او کتا مونږ نه بخلو وترحمنا او رحم دې را باندې ونکړه لنکونن من الخاسرین نو مونږ به خامخا تاوانیانو نشو. نو مشکلات ولې راځي؟ اغا وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن كثير. او تاسو ته چې کوم مصیبت رسی نو هغه د هغې په سبب رسی کوم چې تاسو لاسونو کړی دی، یعنی ستا د خپل لاسو ګټه ده نو هغه ډیر ګناهونه نه معاف کوي هم. ويعفو عن كثير که د هر مشکل په بدل کې په موږ مصیبت راتلې نو موږ باندې به چېرې ډوساني ونه نو الله ډیر شي معاف کی خو د څه په وجه مصیبت هم راشي. نو که انسان دعا نه قبليږي د دې مطلب دی چې لا هغه اهل نه دی چې دا هغه دعا قبول شي. نو چې کله هغه د خپل غلطۍ اعتراف وکي، د خپل ګناونو اعتراف وکي او استغفار ډیر کی نو بیا دا ګناونه میټاو شي، لری شي او بیا لارې آسان شي. ٹھیک شو؟ نو استغفار ډیر د فائدې شي دی، هر تنګي او هر رکاوټ لری کولو د پاره. مال کی تنگی دا، اولاد کی تنگی دا، اولاد نشتا یا دی خو نافرمانه دی یا نا جوړه دی، کاروبار کی تنگی دا، هر قسمه تنگی، زړه کی تنگی دا، بعضی وخت زړه خپګان وي نه پوهیږي بندا، رزق کی تنگی دا، استغفار کثرت وکړه. دا ټول رکاوټونه استغفار لري کوي. خاص کر صدقه او خیرات خلکو لور کول دام کول دي، دام سکارونه دي چې ژوند او مشکلات اسانه، په خلکو احسان کول، د خلکو ژوندونه اسانول، د اطاعت کارونه کول، صرف زړه سره نه جبه سره عمل سره. مثلا جبه سره بسنګ د بل چا ژوند اسانه وي، چاله مشوره ورکې، چاته خبره وکې، چاله تسلی ورکې، دا غي سکار وکې، دا غي مدد وکې. او چې کوم کس چا مدد نه کوي کنه او د چا خدمت نه کوي او هیڅ کار نه کوي هغه بیکار انساني، هغه د چا په زړه کې عزت نشي ګټلې، د چا په زړه کې ځای نشي جوړولې. او چې تاسو د چا مدد نه کوي نو څوک به تاسو مدد څنګه کوي او تاسو له دعا کم ځای نه راځي بیا. ځکه چې الله تعالی فرمایلی ان تنصروا الله ينصركم، ته د الله د دین مدد وکا هغه بس تا مدد وکي. اته د الله مدد وکا کنه د الله مدد پسنګ کوي، الله ته مدد ضرورت نشته. مطلب چې الله د دین مدد یا چې چرته الله ویلی دي هغه ځکه مدد کول. یو حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کم بنده د بندیانو حاجت او ضرورت پوره کوي الله دا حاجتونه پوره کوي. نو ژوند کله تنګيږي چې کله موږ د سسته شکار شو، چې کله موږ صرف په خپل دنیا کې مصروف شو، نورو د پاره د خیر سبب نشو، نو بیا ژوند تنګ شي. نو آی وخت کې بیا مدد څنګه حاصلو؟ مونږ او صبر سره، همت او صبر سره. واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. دا سورې لقمان کې دی. لقمان علیه السلام خپل زوی ته د دې نصیحت هم کړو چې زما زویا مونږ قائم کا او د ښه کارونو نصیحت کوا او د بد کارونو نه خلق منع کوا او چې کوم مصیبت پتا راشي پاغه صبر کوا. او دا ډیر تاکید کړی شوی کار دی. نو د صبر فائدہ بیا څه شو؟ تکلیفونه لري شي. ابن القیم وی چې درې شیزونه انسان په ازمایښونو باندې په صبر کولو آماده کوي. یعنی صبر هډیر ګران دی خو صبر ته مونږ څه شي تیاری؟ درې شیزونه. یو چې انسان ښه بدل په ذهن کې وساتي چې لکه دا تکلیف چې دی د کې مال ډیر اجر دی، نو دا تکلیف په څنګه اساني کې چې بنده دا سوچو کې چې یاره خیر دی تکلیف په تیر کم اجر یې سونه دی. دویم شی انتظار دی کوي، تکلیف کې دی انتظار کوي چې بس اوس بلاره کولو شي، بس ډیر سر بوشي او آی دوران کې د ځان مصروف کې څه کار دی وکي. دریم شی هغه مصیبت څنګه لري کوي؟ هغه کې دوه شیزونه راځي، نعمتونه یادول او قرآن سره تعلق ساتل. چې
بنده خپل ځان باندې د الله نعمتونه شمار کی کنه او هغه شمارلو نه عاجز راشي، ځکه چې مصیبت تاسو نعمتونه نشئ شمارلې نو هغه مصیبت په هغه سات چې کوم کې مبتلا دي، ځکه چې دون ډېر نعمتونه چې کوم هغه یاد کینو هغه به وی چیرې دا څه مشکل دي، دون نعمتونه هم دي کنه. او بیا قران سره تعلق جوړول، ابن القیم وی چې یو نیک سړی ته ویلی شو چې مونږ سونه قران وایو، نو هغه وی چې دومره قران وایا څومره چې خوش نصیبی او سعادت غواړي. او بعض مفسرین به وی چې مونږ قران ویلو کې مشغول شو نو د دنیا برکتونو او خیرات چې کوم دي هغه مونږ راون غاړي. نو خوش نصیبی او سعادت ته چا نه دی پکار، زموږ هغه ډیر پکار دی، نو قران بیا مونږ هم روایو. ها مشکل حالات کې بس نه کو دام ډیر ضروری دی کنه، نو جزا فضا بنه کوي دا غوبل او شور او فریاد دا بنه کو، جړه غوغانه فزول خبره نه، چړچړاپن نه چې بس یو سرم جګړه او بل سرم جګړه ولې چې په ما ډیر سخت وخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې دو اوازونه په دنیا او په آخرت کې ملعون دي. ملعون یعنی په لعنت کړي شوی دی، واغه سدي چې نعمت ملو شي نو غانا بجانا. همون خلک څه کوي، اختر شي ډولکی راوالی، 23 مارچ دی ډولکی براوالی، آزادۍ روز دا غانا بجانا به شروع شي. ٹھیک شو کنه، نو دا اوازونه ملعون دي آخرت کې، په دنیا کې په لعنت ته او په آخرت کې. او دویم आवाज کم یو دی چې کله مصیبت راشي نو باغې جزا فضا کول، یعنی فریادونه کول او جړه کول او وی دا سو شو یا الله تاسو داس چلو کړو، داسې قسمه بے ضرورت او بے فائدې خبره او واویلا کول، فریاد کول. نو بندیانو نم شکوه ندی کول، دې سره دعا کی کمی راځي. مونږ اکثر څه چلو شي خلکو ته خبري شروع کو، دا شو هغه شو، نو کول سدي چې کله زړه مرا ډک شي دعا کې کثرت کې دینه بسو شي چې تاسو خلکو ته فریاد وکې زه ډیر ستړی یم، زما په سر درد دی، زما په خپه درد دی، اب کم شي نه، اب کم نشي. او دا تاسو یاد ساتئ چې څومره تاسو دا عادت ځان کې واچوي چې زه به ذکر نه کوم نو لږ سات پس تاسو خپل دهان نه لري شي، بس ځان مصروف کې سکے. ٹھیک شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی ویلی دي چې زه خپل مؤمن بنده ازمیخت کوم چې هغه تپوس لراتلو والو خلکو مخ کې زما شکوه نه کوي کوي، یعنی چې کوم تیماردارای لرازي کنه چې دین اجوړي نو الله ازمیخ کوي چې د خلکو مخ کې زما شکوه کوي کنه کوي، نو کاغه نه کوي نو زه د خپل قید نه آزاد کم، زه ورته د اولنی غوخه په ایواز کې بهترین غوخه عطا کم، اولنی ویني په بدل کې ورته بهترین وینه عطا کم، او هغه د نوې سیرینه عمل کول شروع کی. یعنی چې کوم بیماری وجنه بندوینه کم شوا یا وزن کم شونه زه ول اول نه زیات صحت ورکم، خو چا شکوه نه کوي. او زموږ چې تاسو له سوک راشي نو موږ ورته ټول د ناجوړتیا کیسه شروع کو، دا چلو شو دا چلو شو. ضروري خو نه دا چې څوک تاسو لرازي هغه ته به د ناجوړتیا کیسه کیږي، هغه ته د علم خبرم کې دی شي، موږ دا غینم تاسو کولی شو، اغیلم دعا کولی شو. ٹھیک شو کنه. نو په مشکل حالات کې به کمزوري نه خایې، کمزور کېږي به نه مشکل مخ کې ته، ولی چې الله والا څنګه وی اغي بارک الله تعالی فرمایلی دي وکأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. او ډیر نبیان راغلي دي هغه سره په شریکه ډیر الله والا جنگی دي نو هغه سستی نه کړي، د هغه مصیبتونو په سبب کم چې هغه ته الله بلار کې ورسېدل او نه کمزوري ښکار کړه او نخکته شو، او الله پاک صبر کوونکو سره مینا ساتي. نو تکلیف وخت کې سکول دي نعمتونه په نظر کې او د غي شکر ادا کې، او د تکلیف ذکر کولو په ځای دا ویل دي چې الله را لدام را کړی دي، الله را له هغه را کړی دي، او داغه نور ذکر کول دي. نو مصیبت کې مثبت خبري خې خبري کولو فائدہ دام وی چې انسان خپل زړه لک پر سکون شي او نورو ته امید ملاوي، اغه ته یو سبق ملاوي چې ګوره دې په تکلیف کې د څومره شکر گزار بنده دی. او بیا الله ویلي دي کنه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کته شکر کې زه بدل نور در کوم او کته ناشکریو کې نو زما عذاب ډیر سخت دی.
نو په مصیبت کې په سلور شیزونو باندې شکر کول دي. شریح ویلی دي چې مصیبت لا حق شي نو ز په هغه باندې سلور زله د الله شکر ادا کوم. اول په دې خبرې شکر ادا کوم چې ماته د هغه نه غټ مصیبت نه دی رامخ کې شوی. بیا په دې خبرې شکر ادا کوم چې الله مالا صبر راک. بیا د دې خبرې شکر ادا کوم چې هغه ماته انا لله و انا الیه راجعون ویلو توفیق ادا ک. حالانکه ځکه چې دې توفیق دې ویلو سره ثواب امید زیات شي. او سلورم په کوم خبرې شکر ادا کوم چې شکر دې چې دا مصیبت زما دین کې نه دی راغله. د دنیا خو بیا هم تیر شي، د دین مصیبت سره بس کوي که دین د نه لاړو. نو چې کله پتا سو مصیبت راشي د بل چا مدد اوکې دا غي مصیبت لري کې، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د مؤمن چې د مؤمن دنیا تکلیفونو کې څه تکلیف لري ک نو الله په قیامت پر ورځ د هغه دین تکلیفونو کې څه تکلیف لري کی، او چې پتنګ دست اسانی وکړه الله په دنیا او د آخرت اسانی وکي. او یو بل حدیث مطابق دی چې کوم کس د مسلمان پرده پوشیو کی یعنی باغ پرده واچي الله په دنیا او آخرت کې داغه پرده پوشي کوي. ګوره زموږ ډیر ګناونه وی چې موږ واړو چې الله دې په پرده واچي نو تاسو د نورو باندې پرده واچوي او وی الله د هغه وخت پورې د خپل بنده په مدد کوي سو پورې چې هغه د خپل رور مدد کوي. نو دعاګانې ډېرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې خلکو کې ټولو کې زیات عاجز هغه کم چې د دعاګانو نه عاجز دي یعنی دعا نشي کوله. نو خوشاله د پاره اسودګي د پاره زیات دعاګانې او د ذکر ډیر کثرت کول پکار دي، ځکه چې عمدقه ذکر وجنا الله سختۍ په اسانۍ کې بدل کی. د الله ذکر کول غم او پریشانۍ لري کولو ذریعہ ده. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اغه د الله نه مغفرت ولنه تاسو د الله نه مغفرت او الله نه بخنه ولنه غواړي چې تاسو باندې رحم وکړي شي. نو تنګي راضي څنګه د خپل ګناونو په وجه، خپل اعمال په وجه، یا د الله د ذکر نه مخړولو په وجه. نو الله تعالی وایي چې ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، چې څوک زما د ذکر نه مخ واړي هغه ته پاره به ژوند تنګ شي، په دنیا کې به ژوند تنګ شي. نو چې کله عبادت لوخت څوک نه روباسي بس تش دنیا 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 دا نو بیا دا کیږي. الله تعالی فرمایلی دی اے ابن آدم تخپل ځان زما عبادت لوزګار کا، زبستا زړه بے نیازه نه ډکم، زبستا فقر لري کم، او کته دا سنکه زبستا دوانه سونه پکار کې مشغول کم او دای باوجود زستا فقر نه لري کوم. یعنی چې کوم کس دنیا فکر کې شي کنه تش د دنیا فکر نو داغه معاملات سمیدو پځه نور روانې دل شروع شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې کوم کس مقصد او پریشانی صرف د دنیا غم وي او هغه صرف د دنیا شي او صرف د هغه نیت کوي نو الله د هغه فقر د هغه مخ سترګو مخې ته کی او د هغه معاملات په هغه باندې را خور کی او هغه ته ملاویږي مکه عمره کم چې هغه د پاره لیکل شوی دی. او چې د کوم کس مقصد آخرت وي او هیرسه آخرت وي او عمره هدف وي او عمدغه نیت کوي نو الله دغه په ځل کې غنا واچي او داغه معاملات راټول کی او دنیا غلا ذلیل شي نو راشي. نو چې څوک صرف د دنیا فکر کوي الله غنه بیا بے نیاز شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کوم خپل غمونو نو یو غم جوړ کی او هغه د آخرت غم وي نو الله هغه د دنیا د غمونو نه ورته کافي شي. او چې کوم کس پریشانیاں نه دی خوا بیلاری کی او الله پروا نه کوي هغه نو الله هم پروا نه کوي چې هغه چرته دنیا په کم واده کې مري کم چرته به هلاک کیږي. نو مونږ ته قرآنی او مسنون دعاګانې مختل پکار دي ټولو کې خو ول امغه دعا چې کوم مونږ شروع کړي وا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا. مشکل وخت کې صدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے الله زما سینه پرانیزه ما د پاره کار آسان کې او زما د جبه غټه کولاو کې چې ای زما په خبره پوه شي. خاص کر که یو کار ډیر مشکل شي نو دا دعا وکې او ورسره یسر لی امری دا سه په تکرار سره عاجزه سره زاره سره غواړي.
او شرع صدر سوي چې زما سینه د نور نه د ایمان نه ډکه کې، ځکه چې ایمان وی کنه نو صبر هم راشي او بیا مشکل اسانه شي. بل دعا صدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې زه تاسو داسې شی نه خیم چې چاته دنیا تکلیف یا خفقان نه سازمایش راشي نو هغه دا دعا وکړي نو دا تکلیف به لري شي او بیا صحابه ورته چې ولې نه وایي راته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې هغه د کب والا دعا ده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یو بل دعا ده الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله زما رب دی زه د هغه سره څوک شریک نه ګڼم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې چاته څه پریشانی وي، غم وي، بیماری وي یا سختی وي نو هغه څوک هغه دی وی الله ربي لا شریک له، یا دی دا وی الله الله ربي لا اشرك به شيئا. نو دوه طریقې سره ویل شي. د غم دعا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اے الله اس آسان نه دي خو چې کم ته آسان کې، او غم چې کم ته غواړي چې کله ته غواړي نو آسانه کې. نو دا دې دعا کې حزن ویل شي او حزن ویل شي. حزن غم ته وي او حزن سختی ته وي. او ابو موسی رضی الله عنه دعا وا چې موږ نه بوزګار شنو غوي اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي امري وبارك لي في رزقي. اے الله زما ګناونه معاف کې، زما معاملې آسانه کې او زما په رزق برکت عطا کې. نو دا د صحابي دعا ده، د نبی صلی الله علیه وسلم نه ده، خو ډیره ښایسته دعا ده. بیا ابن عباس ویلیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې دا کلمات چې څوک وایي هغه ته اساني شي، یعنی تکلیف ورته آسان شي. لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. دا الله صفت پکې کنه، دا نمونه دی پکې. بیا بل دعا ده اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے الله زمونږ ټول معاملات انجام خکې او مونږ بچ کړه د دنیا او د آخرت ته عذاب ته بے عزتی نه. اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه. اے پروردگار زتانه د دنیا سختیانو او د آخرت د سختیانو نه پناه غواړم. او بهترین دعا ابن عمر وی چې دا سه ډیر کم کېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس مجلس نه خپل صحابه د پاره دا دعا کولو بغیر پاسید او هغه سوا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الله ته مونږ ته خپل داسې یره عطا کا چې کوم زمونږه او زمونږ د ګناونو منځ کې حایل شي، او ته مونږ ته داسې اطاعت عطا کا، داسې فرمانبرداري راکړه چې کوم ستا جنت ته مونږ ورسي، او داسې یقین، داسې د ایمان مضبوطی عطا کا چې کوم دنیا مصیبتونه مونږ باندې آسان کی، او چې څو پورې ته مونږ ژوندې ساتې نو زمونږ د کوګونو سترګو او د قوتونو نه مونږ ته فایده ورسه، او دی کې هر یو شی زمونږ وارث کا، او زمونږ انتقام یعنی زمون بدل په ظالمانو باندې مقرر کا، او زمون دشمنانو په مقابله کې زمون مدد وکا، او زمونږ دین کې مصیبت نه اچي، یعنی الله داسې تکلیف کې موامه چې دین نه لري شو، او دنیا مونږ د پاره د غټ غم شي ما جوړوا، او نه مونږ د پاره د انتهایی علم ذریعہ جوړ کا، یعنی چې صرف دنیا علم نه حاصلو، او نه داسې کس یا فرشتہ په موږ مسلط کا چې کوم زموږ په حال رحم نه کوي. نو څومره ښایسته دعا ده. کله الله خشیت غواړو نو خشیت انسان د ګناونو نه دري، که اطاعت غواړو نو هغه جنت ته بوزي، او که یقین غواړو نو هغه د ایمان اعلی ترین درجه ده. ابن مسعود رضی الله عنه ویلي دي چې یقین مکمل ایمان دی او دنیا د مصیبتونو کور دی. انسان چې څومره ایمان قوي وي په دې کې څه شک نشته چې هغه د پاره به مصیبتونه برداشت کول آسان شي. او د ایمان آخري رکن هم دا دی قضا او قدر باندې ایمان وروړل چې څه فیصله الله ته مونږ لکه باغی مونږ رضا کا.
نو د ژوند معاملات کې اساني پیدا کولو د پاره دا بهترین دعا ده او دا ضرور په خپل دعاګانو کې شامل کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمة الله.